السلام علیکم. په دې ویډیو کې به په لاندې توګه د میټریکس یا میټریسز چې په انګلیسي کې میټریسز ورته وایي د دې په باره کې به یو لنډه پیژندنه وړاندې کوو. د لومړي ځل لپاره که چیرې غواړئ د میټریکس باره کې یو اشنا نظر ترلاسه کړئ، میټریکس ته بغیر له دې نه چې د یو ډېر مغلق او پیچیده سټرکچر یا ساخت په سترګه ورته وګورئ، د یو اعدادو د باکس په سترګه باندې ورته کتلی شي یا د اعدادو یو صندوق، هغه چې په داسې شکل باندې لیکل شوي چې د سطرونو او ستنو په حیث باندې لیکل شوي. یعنې که چیرې A یو میټریکس وي، توکلی به بعضې اعداد خوښ کړو، لکه مثال 1 2 3 4 5 6. دا اوس یو میټریکس ده. په دې میټریکس کې لکه څه رقم موږ لیکو، دا میټریکس د دې سایز او اندازه څه رقم لیکو چې A به ولیکې، څنګ کې به ورسره دلته رو ولیکې چې رو د دې د سطرونو تعداد ده چې دې کې 2 دانې سطر لرو، بیا ضرب علامه لیکل کېږي، بیا کالم لیکل کېږي چې کالم یعنی ستنې چې هغه 1 2 3 دانې دلته لرو. نو دا نوټیشن ده. نو په داسې حالت کې چې مثال موږ 3 ستنې ولرو او 2 سطر ولرو، نو دغه د A اندازه داسې لیکل کېږي چې دا یعنی 2 سطر لري او 3 ستنې لري. او په دوهم قدم کې که چیرې موږ وغواړو چې څنګه د دې میټریکس عناصر، یعنی مثال که چیرې وغواړو دغه 15 موږ په ګوته کوو، 15 څنګه په ګوته کوو؟ 15 موږ داسې په ګوته کوو چې A لیکو، A په مخ کې داسې باکس، بیا په دې باکس کې موږ اول د سطر چې دا په څوم سطر کې ده، موږ ګوره معلومیږي چې دا په 2م سطر کې ده، نو 2 به دلته سطر لپاره ولیکو، بیا به کامه ولیکو او ګورو چې دا په 2م ستنه کې هم ده، یعنی په دې قطار کې نه ده، په دغه عمودي قطار کې ده. عمودي قطار ته زه د ستنې په نامه کلمه استفاده کوم او د افقي قطار ته زه د سطر په نامه کلمه استفاده کوم. نو که چیرې تاسو بهتره کلمې پیژنئ، تاسو هغه کلمې ورته استفاده کولی شئ، خو په انګلیسي کې ورته رو او کالم وایي. او دا داسې لیکل کېږي او داسې هم لیکل کېږي چې وړکی حرف ولیکې، بیا ورسره څنګ کې 2 ولیکې، د دې به معنا وي 15. اوس مثال موږ کولی شو چې A 1.2 پیدا کړو، دا مطلب اول سطر، دویم ستن یا دویم اول افقي قطار، دویم عمودي قطار. نو اول افقي قطار دغه ده او دویم عمودي قطار دغه ده، نو دې لپاره دا به 2 شي. او که چیرې مثال همدارنګه ولرو A 2.1، بیا دې کې دویم افقي قطار چې هغه دغه ده او اول عمودي قطار چې هغه دغه ده، نو 4 به شي، دا به 4 شي. اوس سوال دا ده چې دا میټریکس د چی لپاره استفاده کیږي؟ استفاده زه به دلته څو کلمې دلته ذکر کړم. ګوره ښکاري ډېر یو ساده سټرکچر، لیکن کار ډېر زیات ترې اخیستل کیږي. لومړی موږ د استفاده په ګرافیک کمپیوټر کې کولی شو. ګرافیک کې دغه کوم پکسلونه اوس په همدغه صفحه باندې چې دا زه لیکل کوم، د دغه صفحې په دغه میلیونز کومه واړه پکسلونه چې دي، دا د میټریکس په حیث باندې ریپرزنټ کیږي. یا مثال کله چې په کمپیوټر کې محاسبات کیږي، چې مثال کوم ځای څه رقم رنګ ولري، یا مثال د یو عکس په کمپیوټر کې محاسبات کیږي، دغه واړه پکسلونه ټول د میټریکس په واسطه باندې محاسبه کیږي. دویم قدم کې چې دا موږ په دغه ډیرو پرمختللیو تفاضلي معادلو کې چې پارشل ډیفرنشل ایکویشنز ورته وایي یا ډیفرنشل ایکویشنز ورته وایي، په دیو کې کله چې موږ عددي محاسبات کوو یا په عددي ډول د هغو حل لاسته کوو، په تفاضلي معادلو په عددي حل کې هم میټریکس استفاده کیږي. نو که چیرې غواړئ نور هم کاري مثال درته ووایم، په ګوګل کې
ګوګل کې کله چې ته مثال په سرچ انجن کې یو کلمه اچوي، مثال لیکي ور چې افغانستان، د افغانستان لپاره د ګوګل کوم سرچ چې تر سره کوي هغه خپل ټول ډیر غټ میټریکس دي. داسې میټریکسونه دي چې 1 میلیون سطرونه لري، 1 میلیون ستونز لري. نو 1 میلیون په 1 میلیون کې تقریبا لاس په طاقت د 12 اعداد باکس راځي. نو دغه رقم محاسباتو په واسطه باندې ګوګل سرچ موږ تاسو د تلاش جواب را پیدا کوي. او کومه عملیات په تر سره کولای شو. طریقې د محاسباتو هم اسانه دي. محاسباتي طریقې د میټریکس هم اسانه دي هم سخت دي. داسې طریقې لرو چې ډیر اسانه پکې مثال جمع او تفریق او دا شیان ډیر اسانه پکې کیږي. بیا ضرب لږ زره پیچیده ده. بیا چې مثال معکوس پیدا کوي هغه لږ نورم پیچیده ده. د ډیټرمیننت ترانسپوز دغه ټول عملیې موږ یو ډیر په لنډه توګه باندې موږ تاسو ته تشریح کو په دې راتلونکي. اوس که مثال دوه دغه رقم میټریکس ولرو لکه A او B، نو د دې غواړو کله چې جمع ترلاسه کو داسې لیکل کیږي چې A جمع B مساوي کیږي. په دغه میټریکس کې به د دغه A دغه عنصر به له دې عنصر سره، یعنی د همغه ستون او د همغه وتر عناصر به یو له بل سره جمع کوي او دغه به جواب راوځي. لکه یو به په دې کې راخلو، د بیل میټریکس نه به یو راخلو جمع کوو به، بیا به په دې میټریکس نه 0 راخلو، بیا به لغه میټریکس نه یو راخلو جمع کوو به، بیا به دې میټریکس نه یو راخلو، دغه میټریکس له 2 سره به جمع کوو چې هغه د پاس هی طرف د کنج عناصر دي. د دې میټریکس به 2 راخلو، د دې له 5 سره به جمع کوو، د دې میټریکس به 1 راخلو له -1 سره به جمع کوو، د دې میټریکس به 0 راخلو له 6 سره به جمع کوو، بیا به -1 راخلو له 2 سره به جمع کوو، بیا به 2 راخلو له 3 سره به جمع کوو، بیا به -1 راخلو له -1 سره به جمع کوو. نو کله چې جواب غواړو راوباسو د دغه اعدادو حاصل به د دغه دوه میټریکسونو جوابي چې دا اول عنصر 2 راځي، دویم عنصر 1 راځي، بیا 3 راځي، بیا 9 راځي، بیا 0 راځي، بیا 6 راځي، بیا 1 راځي، 5 راځي او 0 راځي. همدارنګه چې غواړو A له B له A نه تفریق کو، نو عین کار کوو، صرف د جمع په ځای باندې به تفریق راولو. یعنی یو به له 1 نه تفریق کیږي، 0 به له 0 نه به 1 تفریق کیږي، له 1 نه به 2 تفریق کیږي. ګوره په هر یو د A له هر یو عنصر نه د B هماغه عنصر تفریق کیږي. له 2 نه به 5 تفریق کیږي، له 1 نه به -1 تفریق کیږي. همدارنګه بل 0 نه 6 تفریق کیږي، له -1 نه به 2 تفریق کیږي، له 2 نه به 3 تفریق کیږي او له -1 نه به 1 تفریق کیږي. نو کله چې د دې جواب ترلاسه کوو، جواب به داسې راځي چې له 1 نه 1 لاړ شي 0 -1 1 نه -2 لاړ شي 1 -2 -1 کیږي، بیا -3 بیا 2 بیا -6 بیا -3 -1 -2. دا شو د میټریکس تفریق. اوس ګوره دې نقطې ته خو باید متوجه شو چې A له B نه هغه وخت تفریق کېدلی شي چې A کله د څومره سطرونو خاوند وي او د څومره ستونو خاوند وي، باید B هم د همغومره سطرونو او د همغومره ستونونو خاوند وي. یعنی که چیرې مثال د B سطرونه له A نه فرق لري یا د A ستونونه له B نه فرق لري، بیا په هغه صورت کې موږ تاسې تفریق او جمع په میټریکس باندې نشو تر سره کولای، ځکه چې موږ داسې عناصر په یو میټریکس کې لرو چې د بل میټریکس کې هغه عناصر نشته چې د هغه ځای د عناصرو نه تفریق کو یا جمع کو ورسره. اوس راځو د A ضرب B څخه رقم ترلاسه کوو. A ضرب د B د میټریکس ملټیپلیکیشن یا ضرب چې د داسې تر سره کیږي چې د لومړی عدد په A ضرب B کې د لومړي میټریکس له اولی سطر او له اولی د دویم میټریکس له اولی ستون نه منځته راځي. یعنی د لومړي میټریکس به دغه سطر راخلو، له دغه ستون سره به ضربو، هر یو عنصر به ضربو سره په خپل منځ کې به جمع کوو. یعنی یو دغه یو به له دغه یو سره ضربو چې 1 ضرب 1 بیا جمع
دغه صفر بل 5 سره ضربه او 0 ضرب 5 بیا جمع 1 ضرب 2. دا شو لومړی عنصر دی A ضرب B. دویم عنصر دی A ضرب B ګوره په همدغه اول سطر کې یو دی A ضرب B نو همدغه اول سطر به دی A راخلو له دویم ستون یا ستنې سره به دی B ضربو چې هغه به شي 1 ضرب 1 جمع 0 ضرب منفي 1 جمع 1 ضرب 3. همدارنګه دریم ستون لپاره به همدغه اول سطر راخلو دریم ستون کې به ضربو چې هغه به شي 1 ضرب 2 جمع 0 ضرب 6 جمع 1 ضرب 1. همدارنګه لاندې راځو اوس دویم سطر ته چې راغلو اوس به دغه سطر به راخلو په درې وړو ستونونو کې به یې ضربو چې موږ ته د دویم سطر درې وړه عناصر راکړي. نو دغه لومړی سطر چې راواخلو په لومړي دغه دویم سطر چې راواخلو د A په لومړي ستنې د B کې ضرب کړو نو موږ به ولرو چې 2 ضرب 1 جمع 1 ضرب 5 جمع 0 ضرب 2. او د دویم سطر د دویم ستنې عنصر لپاره همدغه دویم سطر راخلو په دویم ستنه د B کې ضربو نو موږ به ولرو چې 2 ضرب 1 جمع 1 ضرب منفي 1 جمع 0 ضرب 3. ګوره 0 د A د دویم سطر اخیری عنصر ده د B د دویم ستنې اخیری عنصر کې ضربو چې هغه 3 ده. او همدارنګه دریم د سطر دریم عنصر لپاره به همدغه منځنی سطر راخلو په اخیری ستنه کې به د B ضربو چې هغه کېږي 2 ضرب 2 جمع 1 ضرب 6 جمع 0 ضرب 1. همدارنګه د دریم سطر لپاره د A ضرب B د A دریم سطر راخلو چې هغه دا ده په درې وړو ستنو د B کې ضربو نو منفي 1 ضرب 1 لرو بیا جمع 2 ضرب 5 لرو بیا جمع منفي 1 ضرب 2 لرو. همدارنګه همدغه سطر د A اخیری سطر راخلو د B په دویمه ستنه کې ضربو چې دغه عمودي دویم عمودي قطاره ده منفي 1 ضرب 1 جمع 2 ضرب منفي 1 جمع منفي 1 ضرب 3. او بیا اخیری لپاره همدغه اخیری سطر راخلو په اخیری ستنه کې ضربو چې کېږي منفي 1 ضرب 2 جمع 2 ضرب 6 جمع منفي 1 ضرب 1. نو کله چې دا مونږ ترلاسه کو دا اعداد مونږ ټول سره جمع کو مونږ ته داسې یو هغه لاسته راځي چې مونږ به ولرو نو دغه اعداد چې ټول سره جمع کو همداسې ولیکو نو دا د A ضرب B حاصل به مونږ ته لاسته دغه میټریکس راسي. اوس دې باندې ګوره متوجه کیږو چې کله A د N سطرونه ولري د M ستنې ولري او همدارنګه B د N سطرونه ولري د M ستنې ولري نو A ضرب B هم د N سطرونه لري او د M ستنې لري لکه موږ چې وکتل ګوره A 3 په 3 کیو B 3 په 3 کیو نو A ضرب B هم 3 په 3 کیو شو. یو بل عمله ده چې هغه ته د میټریکس ترانسپوز وایي. نو که چیرې موږ یو A میټریکس ولرو په داسې شکل باندې چې 2 3 1 2 0 منفي 1 نو په داسې حالت کې هغه A ترانسپوز داسې لیکل کیږي چې A یا په سر باندې T لیکل کیږي. دې صورت کې د هر میټریکس چې غواړي ترانسپوز کې دغه سطرونه د ستنو په شکل لیکل کیږي ستنې د سطرونو په شکل لیکل کیږي. نو په دې کې دغه لومړی سطر لومړی ستنه جوړیږي چې 2 3 1 ګوره دلته 2 3 1 افقي خط د دلته ما په عمودي خط باندې ولیکه او همدارنګه دغه بل افقي خط بل عمودي خط جوړیږي چې 2 0 منفي 1. نو اوس له دې نه ګوره موږ تاسو ته معلومیږي چې دغه لومړی A چې وه دا A زمونږ 2 سطره درلودل او 3 ستنې درلودلې لیکن دغه A ترانسپوز چې ده دې ګوره 3 سطره لري اوس 2 ستنې لري. نو له دې نه معلومیږي چې کله موږ همیشه
A میټریکس ولرو هغه n سطرونه ولري m ستنې ولري نو A ترانسپوز چې کو نو هغه همیشه m سطرونه لري او n ستنې لري. نو د دې لپاره که چیرې یو مربع میټریکس وي په دې شکل باندې یو مربع میټریکس وي په هغه صورت کې چې کله ګوره A موږ لرو چې 3 سطره لري او 3 ستنې لري نو کله چې دا ترانسپوز هم کو تغییر پکې راځي په میټریکس کې ولې نه خو په سایز او اندازه کې تغییر نه راځي ځکه چې A ترانسپوز کې به موږ لومړی سطر چې 1 0 1 د دې نه به موږ ستنه جوړو لومړی ستنه او دویم سطر چې 2 3 منفي 1 ده هغه نه به موږ دویمه ستنه جوړو 2 3 منفي 1 او همدارنګه دریم سطر چې 6 و 8 ده هغه نه به موږ دریمه ستنه جوړو چې 6 و 8 کیږي. نو د دې لپاره کله چې مربع میټریکس وي A ترانسپوز هم په دې صورت کې 3 سطر لري 3 ستنې لري نو لدې نه معلومیږي چې کله منګه A ولرو n ستنې ولري n سطرونه ولري یعنی مربع میټریکس وي په دې صورت کې منګه A ترانسپوز چې کله محاسبه کو ترانسپوز د A هم هماغومره ستنې او هماغومره سطرونه لري تغییر نه کوي. اوس د یو میټریکس معکوس څنګه پیدا کوو ګوره موږ چیرې داسې یو عدد ولرو چې A مساوي کیږي له 6 سره او وغواړو چې A انورس پیدا کړو یا معکوس نو موږ سیده 1 پر 6 لیکو ځکه چې 6 ضرب 1 پر 6 مساوي کیږي له 1 سره او 1 ته آیډنټیټي وایي که نه نو که چیرې میټریکس ولرو بیا نو څه کیږي زه به میټریکس معکوسولو لپاره ځکه چې دا لیک نظر دغه نورو کارونو ته لیک پیچیده پروسس ده زه به له 2 پر 2 کې میټریکس نه به شروع کوم یعنی هغه میټریکس چې 4 عناصر لري 2 سطره لري او 2 ستنې لري. لومړی کار چې کوو د دې لپاره د دې ډیټرمیننت پیدا کوو. ډیټرمیننت داسې لیکل کیږي ډیټرمیننت د A او یا A داسې لیکل کیږي په مابین د دوه عمودي خطونو کې په دې کې چې شي کیږي د ډیټرمیننت د محاسبې لپاره دغه دواړه سره ضربیږي په دا ډایګنل باندې سپراته دي لکه 2 ضرب 3 به کیږي او بیا دغه دواړو ضریب ترې منفي کیږي 1 ضرب 1 نو دې ته چې متوجه شو دا به 6 منفي 1 به شي او دا به شي 15 نو د دې یو میټریکس ډیټرمیننت 15 ده. نو کله چې ډیټرمیننت موږ پیدا ک بیا دغه A انورس یا معکوس چې دا 1 پر ډیټرمیننت دی A او بیا ضرب دی adjoint matrix دی A transpose. adjoint matrix څه رقم میټریکس ته وایي کله چې adjoint matrix پیدا کړي دی A به داسې یو میټریکس وي چې دغه د لومړي د دوو پر ځای باندې به ته دغه الیمنت ګدې یعنی 3 بګدې د یو په ځای باندې به منفي یو ګدې دغه منفي یو دغه به منفي کې اول ته به ګدې دا باید مختلف عناصر ټاکلي وي چې تاسو په پوه شوي وي او دغه لاندینی یو چې حلقه مې تیر کړله د دې په ځای باندې به هم منفي یو ګدې او دغه 3 په ځای باندې به هغه 2 ګدې بیا به دا ترانسپوز کوي چې کله دا ترانسپوز کې ګوره دې ته وګورو سیمیټریک میټریکس د ځکه چې adjoint transpose هم کې هماغه شی راځي نو پس لغه به بیا A انورس به داسې لیکې چې A انورس مساوي کیږي 1 پر ډیټرمیننت د A موږ پیدا کړ چې هغه 15 او دغه چې ترانسپوز کې دغه adjoint میټریکس دا به شي 3 منفي 1 2 نو د موږ جواب به پلاس راشي چې دا به شي 3 پر 15 منفي 1 پر 15 منفي 1 پر 15 او 2 پر 15 اوس دا څه رقم میټریکس ده لکه ما چې تاسو ته ویلیو چې په حقیقي اعدادو کې ګوره که چیرې A مساوي سي له 6 سره نو A انورس د موږ مساوي کیږي له 1 پر 6 سره هغه 1 پر 6 داسې عدد ده چې 1 پر 6 کې ضرب کې بیرته موږ ته آیډنټیټي راکوي یا 1 راکوي. اوس په میټریکس کې د آیډنټیټي څه ده خو یعنی موږ همدغه خواص باید له A منفي A نم باید پیدا کو یعنی که چیرې A په A کې ضرب کو A په A معکوس کې ضرب کو نو موږ ایکسپیکټ لرو چې یا توقع لرو چې آیډنټیټي موږ راکړي. آیډنټیټي د هر n by n
داسې یو میټریکس ده. په دې حالت کې ګوره 2 په 2 کې لرو که نه، نو داسې یو میټریکس چې په دغه ډایګن باندې ټول یو وي، نور هر چېرته صفر وي. اوس که چیرې آی 3 په 3 کې وغواړو موږ پیدا کړو، هغه به داسې یو میټریکس چې 1 0 0 0 1 0 0 0 1. یعنې اوس موږ توقع لرو چې دغه A چې په A کې ضرب کو، A چې په A انورس کې ضرب کو، یعنی موږ لرو چې 2 1 1 3 او ضرب 3 پر 5 منفي 1 پر 5 منفي 1 پر 5 2 پر 5. اوس دا که چیرې ضرب کو، دا موږ توقع لرو هماغه د ضرب طریقه مې چې مخکې تاسو ته ذکر کړله، نو دا به شي ګوره 6 پر 5 منفي 1 پر 5 بشي 5 پر 5. ګوره 2 ضرب 3 پر دغه 2 ضرب دغه 3 پر 5 بشي 6 پر 5، بیا جمع 1 ضرب منفي 1 پر 5 بشي 1 پر 5، نو 6 پر 5 نه 1 پر 5 لاړ شي 1 پاتې کېږي. بیا دغه 2 ضرب منفي 1 پر 5 به منفي 1 پر 5 سي 1 ضرب 2 پر 5 بشي 2 پر 5 2 پر 5 منفي 2 پر 5 بشي 0. بیا 1 ضرب 3 پر 5 به 3 پر 5 سي 3 ضرب منفي 3 پر 5 به منفي 3 پر 5 شي، نو دا بشي 0. او 1 ضرب منفي 1 پر 5 به منفي 1 پر 5 شي، او 3 ضرب 2 پر 5 به 6 پر 5 شي، 6 پر 5 منفي 1 پر 5 بشي 1. نو هماغه آیډنټیټي ایلیمنټ موږ ته راکړ. د میټریکس موضوع ډیره غټه او وسیع موضوع ده. په آینده کې به کله چې د 11م صنف د ریاضي په سلسله وارو ویډیوګانو کې د میټریکس فصل ته ورسېږو، ډیرې به تاسو ویډیوګانې وګورئ چې 2 مجهوله او 3 مجهوله او 4 مجهوله معادلې هم د میټریکس په واسطه باندې حل کیږي، او نور هم ډیرې زیاتې عملي پې کیږي. نو د اوس لپاره به همدغه ته اکتفا ورکړو. هیله ده چې تر اخره پورې مو ملتیا کړې وي. که چیرې مل وي را سره کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې خپل وطنوالو ته خپرې کړئ، تر څو ټول هیوادوال ترې مستفید شي. او تاسو هم هیر نه کړئ چې زموږ فیسبوک صفحې ته سبسکرپشن وکړئ او د فیسبوک د یوټیوب چینل مو لایک کړئ. خدای پامان.